او اوله مسله دا چې دا قرباني واجب ده کو سنت ده. دا قرباني څه ده؟ واجب ده کو سنت ده. نو قرباني واجب ده. بعضی فقها وایي چې نه سنت ده، خو هغې هم عام سنت نه یادوي بلکې سنت مؤکده یادوي. څوک چې وایي قرباني واجب ده د هغې مضبوط دلیل دا دی چې نبی علیه الصلاة وسلام 10 کاله په مدینه منوره کې تیر کړي دي او په دې 10 کالو کې نبی علیه السلام چېرته قرباني نه ده پرېښې. او چې کم کار نبی علیه السلام همیشه کړی وي او فریخ یې نه وي هغې ته واجب ویلی شي. دویم دلیل پې دا دی چې نبی علیه الصلاة وسلام چا چې قرباني نه ده کړې سخته رټنه یې ورته کړې ده، سخته رټنه یې ورته کړې ده. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي من وجد سعة لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا او کما قال علیه الصلاة والسلام. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د یو سړي طاقت شته دی چې قرباني وکړي او بیا هم قرباني ونه کړه، دی دې په ما پسې په مانځه کې نه ودرېږي د اختر، دی دې زموږ عیدګاه ته نه راځي، په ما پسې دې مونځ نه کوي. نو دومره سخت وعید، دومره سخته رټنه نبی علیه السلام په سنتو نه ده کړې بلکې په څه یې کړې ده؟ په واجبو یې کړې ده. دې وجې نه اکثر فقهاو د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب هم دا دی چې قرباني څه ده؟ واجب ده. قرباني واجب ده. هم بعضې فقها وایي سنت ده، بعضې فقها څه وایي؟ سنت ده. د هغې دلیل دا دی هغې وایي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل دور خلافت کې قرباني نه وه کړې او عمر رضی الله تعالی عنه په خپل دور خلافت کې څه نه وه کړې؟ قرباني نه وه کړې. نو که دا واجب وي نو هغوی بیا څنګه پرېښودله؟ خو دا دلیل لږ کمزوری دی. دا څه دی؟ ولې؟ ځکه چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه د مؤمنانو بادشاه دی، امیر المؤمنین دی، خو غریب و قرباني پې واجب نه و ځکه یې نه وه کړې. د مسلمانانو بادشاه و خو دومره مال ورسره نه و چې قرباني پې کړی وی. عمر رضی الله تعالی عنه په سوونو میله باندې په ملکونو بادشاهت کوي خو دومره پیسې ورسره نشته چې څه پې لازم شي؟ قرباني. نو هغې دواړو په خپل د بادشاهۍ په ټایم کې د خلافت په ټایم کې دا قرباني چې نه وکړې په هغې باندې قرباني څه نه وه؟ واجب نه وه. دا پنکې باندې که دغه تش دی غالبا په هغه باندې قرباني واجب نه وه، واجب ځکه هغې قرباني نه وکړي. نو لهذا څوک چې وایي هغې قرباني نه وکړي نو دا قرباني واجب نه ده، دغه دلیل لږ څه دی؟ کمزور دی. په هغې باندې قرباني لازم نه وه ځکه نه وکړي. بهرحال قرباني څه ده؟ واجب ده. قرباني څه ده؟ واجب ده. بیا په چا باندې واجب ده قرباني او په چا باندې نه ده واجب؟ نو دا یو اهمه مسله ده. زیاتره خلک تپوس کوي یاره په ما باندې قرباني کېږي که نه کېږي، په ما قرباني لازم ده که لازم نه ده؟ دا تپوس خلک ډېر زیات کوي نن سبا. نو دا مسله یاد وساتئ چې کوم عاقل بالغ مسلمان دی، یو مسلمان دی عاقل هم دی او بالغ هم دی، نو په ده باندې قرباني څه ده؟ واجب ده. نصاب ورله څه شی دی؟ نو نصاب ورله د سرسایې چې کوم نصاب دی هغه د قربانۍ دپاره هم دی. د زکات نصاب نه ښه، ځکه چې زکات په نصاب کې حولاني حول شرط دی، کال تېرېدل. مثال په طور نن ما سره 1 لاک روپۍ رالی په ما زکات نشته، خو چې را روانه کال دا ورځ راله او زما سره 1 لاک روپۍ وي په ما بیا څه دی؟ زکات دی. په هغې کې کال تېرېدل، په زکات کې کال تېرېدل شرط دی که نه؟ خو په سرسایه کې او په قربانۍ کې کال تېرېدل شرط نه دی. د لوی اختر په ورځ باندې ستا ملکیت ته 1 لاک روپۍ رالی قرباني در باندې واجب شه، څاروی ګوره په کې کال تېرېدل څه نه دي؟ شرط نه دی. ښه نو نصاب څومره دی؟ غالبا چې نن سبا دغه تقریبا 1 لاک روپۍ کېږي، اندازتاً 52 تولې سپین زر دی، 2.50 تولې سپین زر چې د چا سره وي، یا ورسره 2.5 تولې سره زر وي، یا ورسره نغدې پیسې چې وي. ما درته وي چې څه کم لاک روپۍ یا 1 لاک روپۍ ورسره دي نغدې، او قرضه پې هم نشته دی. ښه دلته کې ستا سره 1 لاک روپۍ دي خو 1 لاک در باندې قرضه ده، بیا در باندې قرباني شته؟ بیا در باندې نشته دی. ځکه چې لومبی پکار دا چې ته څه ورکړې؟ قرضه ورکړې. قرباني وروستی خبره ده، قرضه ورکول لومبی دي. یا حاجت اصلیه نه ستا سره دومره سامان پروت دی چې د هغې قیمت 1 لاک روپو ته رسي، ستا د حاجت اصلیه نه. حاجت اصلیه څه ته وایي؟ نو دا خو اوږده مسله ده، خو زه برته په مختصرو الفاظو کې دا ووایم چې ستا سره داسې سامان موجود دی چې 1 کال کې ته استعمال نه کړې. په کور کې ستا لوښي پراته دي، لوښي، او په کال کې استعمال نشو، دا د ضرورت نه څه دي؟ سیوا دي. ستا جوړې دي او دوس پکې یوه جوړه ده چې په کال کې تا وانه غوستله، نو دا د ضرورت نه څه ده؟ سیواګري ده.
نو د ضرورت نه سواګر سامان دستا بیا بعد داسې خبره دا موبایل به ته وایې چې دا په ضرورت کې داخل دی که نه موبایل په ضرورت کې داخل دی خو په موبایل کې هم قسمونه دي په 3 لک روپۍ پکې هم موبایل شته دی او په 20,000 هم موبایل شته دی نو یو سړي په 3 لک روپۍ موبایل اخیستی دی وایي دا خو زما په استعمال کې زه قرباني نه کوم کوي به ولې به نه کوي په 3 لک موبایل اخیستی شي قرباني نه شي کولی دا ضرورت نه دی چې ته په 3 لک موبایل اخله دا ضرورت نه دی نو بیا به قرباني کوي نو دغه رنګې یا ستا د اوسانې نه سواګری کور دی یو د سړي خپل کور یې اوسېږي پکې که نه یو د اوسانې نه ماسوا کور دی په کرایه دی ورکړی یا خوشی پروت دی یا دی پکې فقیر کېنولی دی په خپله پکې نه اوسېږي پیسې در سره نشته خو چې ستا د اوسانې نه سواګری کور دی بیا در باندې قرباني لازم د قرباني به کوي یا ستا دومره جایداد دی چې ستا د آمدنۍ نه ډېر دی نغدي پیسې سره نشته دی نغدي پیسې در سره خو ځمکې دي دومره دي چې ستا 10 منه دانې لګي او هغه کوي 20 منه یا هغه 30 منه یا 40 منه کوي مثال په طور که نه ستا د ګزران نه ډېرې زیاتې دي بیا در باندې هم څه لازم ده قرباني در باندې څه ده لازم د قرباني به بیا کوي نو په هر هغه انسان باندې قرباني واجب ده چې 2.50 نیمې تولې سپین زر ورسره دي 1 نیمې تولې سره زر ورسره دي یا ورسره 1 لک روپۍ دي نغدي یا ورسره د ضرورت نه دومره سواګری سامان دی چې هغه را یو ځای کړی شي او قیمت یې ولګولی شي نو 1 لک روپو ته رسي په دې انسان باندې څه واجب ده بیا قرباني پې څه ده واجب ده په دغه انسان باندې دی به قرباني کوي بله مسله پکې دا راځي چې اکثر اوقاتو کې پلار او زامن ګډ پاتې کېږي شریک کور چې ورته ویلی شي شریک کور کې پاتې کېږي پلار هم شته او زامن هم شته نو آیا د کور د سربراه د مشر قرباني د ټولو د طرف نه کافي شوه که نه هر تن به ځان ځان له قرباني کوي په دې مسله باندې لږ ځان فو وکړئ ښه دې باندې ځان فو وکړئ مسله دا ده پلار هم ژوندی دی او زامن ورسره شریک پاتې کېږي نو د دې 2 صورته دي یو صورت دا دی چې زامن ګټه وټه کوي پیسې ګټي خو ټولې پیسې راوړي او پلار لی ورکوي چا لی ورکوي زامن په جیب کې ځان ته 1 روپۍ هم نه پرېږدي ټولې پیسې راوړي چا لی ورکوي پلار له ورکوي په دې صورت کې بیا په پلار قرباني شته دی او په زامنو قرباني خو دا هغه صورت دی چې تو تمام زامن پیسې راوړي پلار له ورکوي ځان ته هېڅ شی نه پرېږدي د خپلو پیسو مالک څوک ګرځوي پلار ګرځوي بیا په پلار قرباني شته او په زامنو نشته دی دویم صورت دا دی چې پلار له هم پیسې ورکوي خو ځان سره په جیب کې هم ساتي ځان سره په جیب کې هم داسې نور نن سبا څوک نشته چې خپل پیسې 1 روپۍ په جیب کې نه ساتي ټولې پلار له ورکوي هر تن ځان له په جیب کې پیسې ایښي ټیک داسې ده که داسې نه ده پلار له هم ورکوي په جیب کې ځان سره پیسې ساتي